بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د کابل ښاري ریاست محتسبینو د خپل ورځنی کړنو په جریان کې د ورکړل شوي مهالویش مطابق د کابل ښار له 4 اماراتي او خصوصي ادارو څخه د اصلاح په موخه لیدنه وکړه. محتسبینو له ټولو کارمندانو څخه وغوښتل چې خپل کړنې په پوره اخلاص ترسره کړي او له مراجعینو سره نیک چلند وکړي. دغه راز د یاد ریاست محتسبینو د کابل ښار له 19 حوزې سره د همغږۍ په موخه ناسته ترسره کړه او د حوزې له مسؤلینو یې وغوښتل چې د معروفاتو په اقامه او د منکرات مخنیوي کې له محتسبینو سره مرسته وکړي. د لوګر ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوي حجت الله صاحبزاده او د شکایتونو اوریدلو امر قاری محمد حامد مسرور د لوګر ولایت بل عالم ښار د کډوال لپاره د امر بالمعروف ریاست ته چیرمه جوړ شوی کام کې له پاکستان څخه د نوې راغلو کډوالو څخه له نږدې لیدنه وکړه. مولوي حجت الله کډوالو ته د مرستې ژمنه ورکړه او هغوی ته ډاډ ورکړ چې په دې سختو شرایطو کې به یوازې نه پرېږدي. دغه راز مولوي حجت الله له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې د یاد کام لپاره د اوبو د ستونزو تر حل کولو پورې له ریاست څخه اوبه وروړي. د ارزګان ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس مفتی کریم الله فقیر د ولایت له مقام امنیه قوماندان د اطلاعات او فرهنګ رئیس د ولایت له صرافانو کسبکارانو او ګڼ شمېر تجارانو سره د همغږۍ په موخه ناسته ترسره کړه. مفتی کریم الله د ناستې له ګډونوالو وغوښتل چې د کارونو د لا ښه والي لپاره باید په خپلو منځو کې همغږي ولرو او کوم مسؤلیتونه چې رالغاړي دي په اسانه توګه یې ترسره کړو. د خوست ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس شیخ شریف الدین د یاد ولایت په متون ښار کې د دوه کورنۍ څو کلنه دښمني چې دواړو لورو ته زیات زیان اړولی و په دوستۍ بدله کړه. دواړو کورنۍ د خپلې کړنې د پښیمانۍ ترڅنګ ژمنه وکړه چې وروسته له دې به د ورونو په څیر ژوند کوي. د کندوز ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د خپلو ورځنیو کړنو په جریان کې د دې ولایت د ښوونیز مرکزونو نظامي ځایونو او نور اماراتي ادارو څخه د اصلاح په موخه لیدنه ترسره کړه. د لیدنو پر مهال هغوی ته د امر بالمعروف وزارت ټاکل شوې لایحه او سپارښتنې واورولې او هغوی ته د پلي کولو سپارښتنه وکړه. د غزنی ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د ولایت د مرکز په ګډون له 3 ولسوالیو څخه د اصلاح په موخه لیدنه وکړه. محتسبینو له خلکو وغوښتل چې د وزارت له خوا شوې سپارښتنې پلي او له محتسبینو سره چې هدف د ټولنې اصلاح د خپل همکاري وکړي. د افغان سرزمین سرچینه د پاک دین د عمر منصور کور په تاریخ کې زرین شو خپلواک او آزاد وطن د هیواد امارات زنده باد امارات زنده باد.